بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان سپریم کورټ په اول ځل باندې د عامو شهریانو په پوځي عدالتونو کې ټرایل ته درست قرار کړ او دا یې وګرځوله. اوس د عامو شهریانو به هم په پوځي عدالتونو کې ښه باقاعده او په آئیني طور او ښه په قانوني توګه باندې ټرایلز کیږي. دغه هسټري ته که موږ وګورو نو دا خبره هغه وخت مخې ته راغله چې کله په اکتوبر 2023 کې په 103 شهریانو باندې په هغه وخت په پوځي عدالتونو کې کیسونه روان وو او په دغه باندې جسټس اعجاز الحسن په سربراهۍ کې پانډوپني بینچ دا فیصله وکړه چې دا غیر عیني او غیر قانوني دي. د هغې نه بعد په دغه کې مختلف قسمه پیشرفتونه کېدل، په دغه کې انټراپورټ اپیلونه کېدل، حکومت لپاره د حکومت له طرفه مختلف اپیلونه وشو چې د هغې سماعت لپاره یو ساتروکني بینچ جوړ شوی و چې د امین خان په سربراهۍ کې و. دغه بینچ په 6 دسمبر 2024 کې جوړ شوی او په 9 دسمبر 2024 کې باقاعده دغې د اپیلونو سماعت هم شروع کړی و. دغه ساتروکني بینچ دغه فیصله په 5 په اکثریت سره واوروله او دا یې جایز وګرځوله چې پوځي عدالتونه به اوس د عامو شهریانو ټرایلز هم کوي. یعنې د عدالت چې کومه سیسټم و، د جزا سزا چې کومه سیسټم و، هغه یې هم پوځي عدالتونو ته یا د پوځ لاسو ته حواله کړو. اوس دغه خبره او د فیصله په دې ځای باندې او په دې تاریخ باندې په دې پوینټ باندې څومره اهم ده او دې څومره مسله جوړه کړې وه. یو خو که موږ وګورو په ملک کې دومره انتشار دی، یو جنګي ماحول د انډیا سره جوړ دی، د ټول ملک د اتحاد ضرورت دی، خو الټا هغه ټوله مسله دیو سپریم کورټ په دغه فیصله باندې بالکل ختمه کړه او هغه اتحاد یو ځل بیا ځای ته ورسولو. اوس د دغې فیصلې یا د دغسې په ټرایلز په پوځي عدالتونو کې جایز ګرځولو مقاصد څه دي؟ آیا دا د دې مطلب خو دا نه دی چې عمران خان ته مزید سزاګانې د دې په ذریعه باندې په پوځي عدالتونو کې واورولی شي یا هغه ته مزید مسلې جوړې کړی شي، یا چې نوعي واقعاتو کې کوم عام خلک موجود وو هغه پکې ملوث وو هغه خلکو ته سزاګانې ورکول دي، یا د عوامو د ډپارټمنټ په منځ کې د دې فیصلو په ذریعه باندې دغه څومره فاصله چې جوړه شوې ده دا پکې کمیږي او که نوره به زیاتېږي. د دې سره سره آیا ملک په داسې قسمه فیصلو سره څومره ترقي کوي؟ په دې باندې سوچ کول پکار دي. او د دې سره سره که پوځ د جزا سزا قانون هم په خپل لاس کې واخلي نو د عدالتونو به څومره اختیار وي. د دې سره سره دا ټولې خبرې باندې که سوچ وکړو نو د دې مطلب دا دی چې کرنټ ګورنمنټ چونکې ډېر ویک دی نو هغه په څه طریقه باندې دا غواړي چې دوی خپل ټایم پوره کړي، نو په دې معمولي او ډېر کمزورو فیصلو باندې هغه خپل ټایم پوره کوي. خو که موږ وګورو کرنټ چې څومره فیصلې کوي دغه امیز MPAs دغه سینیټرز او دوی دا بیلونه پاس کوي دا کمزوري فیصلې کوي، نو په فیوچر کې هم دغه امیز MPAs او دغه سینیټرز دا به په خپله د دغه فیصلو او د دې غلطو فیصلو شکار کیږي او هم د دې خلاف په دغه فیصلې استعمالیږي.